ګټور نصیحتونه. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي په کوم ځای کې چې ستا عزت نه کیږي هلته هیڅکله مه ځه، که څه هم هلته تا ته د طلا په کاسه کې ډوډۍ درکوي. تمه مه کوئ، ځکه د تمه کوونکي پر اوږو د ذلت او مریتوب پړی پروت وي. هر څه زکات لري، د مازغو زکات دا دی چې د ناپوهانو په وینا غوږ ونه ګرول شي. یتیم هغه دی چې علم نه لري او غریب هغه دی چې عقل نه لري. حضرت امام حسین رضی الله عنه فرمایي کوم کار چې نشئ کولی مسئولیت یې پر غاړه مه اخلئ. له ظالمانو سره اړیکې ساتل په خپله یو جرم دی. بې عقله شخص بې ادبه وي، بې همته شخص ناکامه وي او بې دینه شخص بې حیا وي. او حضرت لقمان حکیم رحمه الله فرمایي له احمقانو او ناپوهانو سره انډیوالي مه کوئ، دا په سختي حالت کې ستاسو ستونزې او کړاوونه لا زیاتوي. لکه باران چې وچې ځمکې لمدوي، دغه راز له عالمانو سره ناسته ولاړه د سړي زړه تازه او روښانه کوي. په علم سره زړه داسې ژوندی کیږي لکه وچه ځمکه په باران. په لمانځه کې د زړه او په مجلس کې د ژبې او په غصې کې د لاس او په دسترخوان باندې د ګېډې ساتنه کوئ. او مولانا جلال الدین سیوطي رحمه الله وایي چې خبرې انسان رسوا او ذلیله کوي. له بلنې پرته میلمستیا ته تلل، په مجلس کې تر خپلې مرتبې پورته کېنستل، د نورو په خبرو کې دخالت کول، میلمه کېدل او پر کوربه باندې امر کول او د ناوړه شخص سره دوستی کول.